دوستانو زه تاسو ته په خپل یوټیوب شبکه کې ښه راغلاست وایم. مخکې له دې دوستانو چې تاسو ویډیو وګورئ د موږ د یوټیوب شبکې د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ترڅنګ یې د شرنګونې تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ د هیڅ کومه ویډیو له لیدلو څخه پاتې نشئ. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن به موږ د فیسبوک میسنجر په اړه د خوندورو معلومات له تاسو سره شریک کوو. نو راځئ چې پیل کوو. دوستانو میسنجر خو ډېر خلک کاروي، خو دې کې ډېر زیات فیچرز ډېر زیات آپشنونه دي چې له هغو نه ډېری ملګري نه دي خبر. د هغو لپاره دا ویډیو جوړوم او څوک چې ترې خبر وي نو هغه د خپل وخت نه په ضایع کوي. دوستان کله چې تاسو خپل میسنجر ته راسئ نو پاس په کوینټ کې د خپل د پروفایل د عکس باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو وینئ چې تاسو په اړه څومره معلومات چې دي دلته راځي او دلته نور آپشنونه هم شته. په هغه کې اول د اویلیبیلیټي دی. دوستانو کله چې تاسو دا آپشن بند کړئ نو تاسو وینئ چې دلته لیکل راځي you won't be able to see when your friend are active. یعنی کله چې تاسو په میسنجر کې آنلاین یاست نو خپلو ملګرو ته به نه ښکارئ چې پلانکی کس آنلاین ده. نو د دې اویلیبیلیټي که چېرته بنده وي نو تاسې به خپلو انډیوالو ته نه ښکارئ. د دې دا ګټه ده. زه به اوس آن کړم او بېرته به شا لاړ شو. یوزر نیم دوستانو دلته تاسې کولی شئ چې د خپل د میسنجر د یوزر نیم کاپي یعنې لینک راواخلئ او چا ته ورلیږل غواړئ، یا غواړئ چې خپل یوزر نیم لکه ما ابو آسیه ورکړی ده تاسې غواړئ چې دغه کې تغییرات راولئ بدل یې کړئ نو په دې طریقه تاسې خپل یوزر نیم هم بدلولی شئ. ایران دوستانو فون نمبر یعنی تلیفوني شمیره راځي، د باندې تاسې خپل میسنجر کنفرم کولی شئ او داسې هم کیدای شي چې تاسې د فون نمبر باندې یعنی یوازې د تلیفوني شمیرې باندې خپل میسنجر خلاص کړئ. ضروري نه ده چې د فیسبوک په آی ډي باندې به خلاصیږي، په تلیفوني شمیرې باندې میسنجر کارولی شئ او خلاصولی شئ. نوټیفیکیشنز اینڈ ساوند دا دوستانو معلومات دي چې کله چې میسیج راسي نو موبایل وایبریټ وکړي یا بل شي، رڼا یې بله شي یا غږ وکړي. دا دومره مهم معلومات نه دي. لاندې به راشو ډیټا سیور ته. ډیټا سیور دوستانو که چېرته تاسې دا ډیټا سیور آن کړئ نو دې سره به داسې وي چې هره ویډیو او عکس چې کله ستاسې میسنجر ته راسي نو تاسې کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ. ډېری دوستان غواړي چې له میسنجر څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړي خو هغوی هېڅ کومه لار نه لري. دا یې اسانه لاره ده دوستانو. نو دوستانو د لا ډېرو معلوماتو لپاره ویډیو خوښه کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او لاندې په کمنټ کې خپلې پوښتنې ولیکئ تر څو چې کوم پوښتنې ستاسو زه ځوابولی شم هغه به درته ځواب یې کړم.